دا یو ورور سوال کړی دی، وایي داسې حدیث دي چې خپلو ښځو ته لوڼو ته بیبیانو ته سورة النور وښایي. الجواب، امام طبراني یو روایت راوړی او امام حاکم هم راوړی دی. هغه روایت کې دا دی، وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې لا تعلموهن الکتاب، زنانو ته لیکل لوستل مه ښایئ، خو هغوی ته سورة النور وښایئ. دا روایت سندن انتهایی کمزوری روایت دی او په دې کې دوه راویان راځي، دواړو به یې سندونو کې، چې یو امام دا روایت امام حاکم راوړی، یو طبراني راوړی. یو د محمد بن ابراهیم الشامي دا یو راوي دی، یو د عبدالوهاب بن الضحاک، او دا دواړه په دوی دا تهمت دی چې دوی به دروغ وایي، او چې کله په راوي باندې دا تهمت لګېدلی چې دا دروغجن دی، نو د هغه روایت نه قبلېږي. یو روایت کې داسې هم راځي، امام سعید بن منصور په خپل سننو کې راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې علموا رجالکم سورة المائده وعلموا نساءکم سورة النور، خپلو سړو ته سورة المائده وښایئ، خپلو ښځو ته سورة النور وښایئ. خو دا سندن کمزوری روایت دی. عتاب ابن بشیر په دې کې یو راوي دی او هغه کمزوری راوي دی. داسې هېڅ روایت د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې خپلو بیبیانو ته او ښځو ته سورة النور وښایئ. دلته دوه مسلې دي، یو دا چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په صحیح سند دا خبره ثابته ده، دا هم سعید بن منصور په خپل سنن کې راوړی. عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله، ويعلموا نساءکم سورة النور، خپلو بیبیانو ته سورة النور وښایئ. نو په هغه پورې دا خبره صحیح ده، خو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته رسوي به یې سند صحیح نه دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره په دې کړې ده چې سورة النور کې ډېرې هغه مسلې ذکر شوي دي چې هغه د زنانو د عفت او د حیا او د عزت سره تعلق ساتي. د پردې مسایل پکې تفصیلا ذکر شوي، زنانه به د چا نه پرده کوي، د چا نه به نه کوي. د فحاشۍ لارې هغه الله رب العزت په سورة النور کې بندي کړي دي، چې زنانه په دې باندې ځان پوه کړي چې الله یې د فحاشۍ نه وساتي، الله یې د بې حیایۍ نه وساتي. دې دپاره سورة النور خپلو زنانو ته وښایي. او ډېرو علماو دا خبره لیکلې ده چې زنانو ته سورة النور دا زده کوي، چې دوی دا مسلې زده کړي، د حجاب د ځان د پاک ساتلو دا مسایل دا ټول زده کړي. خو دې روایت کې ورسره دا دي، دا اولنی دا کمزوري روایت چې امام طبراني راوړی دی او امام حاکم راوړی دی، وایي زنانو ته لیکل مه ښایئ او سورة النور ورته وښایئ. دا بعض خلک پیش کوي او تعجب وکړي چې پوه چې دې خلکو علم ګوره کم ځای کې دی. وایي زنانو دپاره اصل کې علم کول د سره شتي نه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی ته لیکل لوستل مه ښایئ. دا خبره چا کړې ده؟ وایي دې روایت کې راغلی. دا روایت خو انتهایي کمزوری روایت دی، بلکې شیخ الباني رحمه الله وایي حدیث موضوع، دا منګړت روایت دی، ځکه چې دې دوه راویانو به دروغ وایي. او عجیبه دا شوې ده، دا دواړه راویان دروغ وایي، یو د محمد بن ابراهیم الشامي، بل د عبدالوهاب بن الضحاک. شیخ الباني رحمه الله عجیبه خبره کړې ده، وایي دې محمد کې یو بله بیماري هم وه، ده به د نورو خلکو سندونه پټول او هغه به د خپل سند بیانو، یعنې حدیث به پټو، دروغ به هم وي، حدیث به هم پټو. نو دلته د محمد دروغجن را لګېدلی دی، د عبدالوهاب روایت یې پټ کړی دی چې هغه هم دروغجن دی. نو دروغجن د دروغجن نه غلا کړې ده. دا روایت انتهایی کمزوري روایت دی، په دې علما پوهېږي. عالم سره علم نه او هسې عالم ورته ویلی کېږي، هغه پرې نه پوهېږي. زنانو دپاره دیني تعلیم، دنیوي تعلیم کول دا روا دي، بلکې دیني تعلیم کول خو لازم دي بعضو حالاتو کې او بعضو مسلو کې. او رسول صلی الله علیه وسلم پرې زنانه راغلې وي، یا رسول الله تا ټولې ورځې او ټول ټیمونه سړو له ورکړي، زموږ دپاره مې ورځ وټاکه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره خاص ورځ وټاکله، خاص ورځ د زنانه وه. نو په هغه ورځ به هغوی ته وعظ او نصیحت او علم به ورته ښوو. نو دیني علم دا خو زده کول پکار دي، دنیوي علم هم زنانه زده کولی شي او زده کول له پکار دي، خصوصا هغه علم چې پای کې د زنانو خدمت کولی شي. خو کې شرط دا دی که دیني تعلیم دی او که دنیوي، دا شرط ټولو لپاره دی چې په حیا او په پرده کې به ځای راځي، فتنه به دې نه جوړېږي. چې کله چې فتنه جوړېده، حیا او پرده پکې نه وه، نو بیا به دا جومات ته نه پرېږدي، پاتې لا علم زده کول شو. یو زنانه جومات ته ځي او د دې نه فتنه جوړېږي په لاره کې، یا دا زنانه بدچلنه ده، سړی به پوهېږي چېرې دا بدچلنه ده، دا د فتنې دپاره وځي، دا زنانه به جومات ته منځله نه پرېږدي، پاتې لا علم شو، هغه دیني او که دنیوي. نور زنانو له پکار ده چې دیني تعلیم هم وکړي او دنیوي هم وکړي، خو په حدود د شریعت کې، په حدود د شریعت کې چې د پردې خیال ساتلی کېږي، اختلاط پکې نه وي. اختلاط معنی ګډون د سړو او د ښځو دا به پکې نه وي. ښځې ځان له په یو ګډوډ ماحول کې ځان له د کور نه لرې په کمرو کې اوسېږي، هلته هلکان هم دي، هلته استادان هم دي، هلته نشې تماشې هم دي، هلته ډمتوب هم دي، هلته فحاشي هم دي. شریعت د دې هرګز اجازت نه ورکوي.
که زنانه پرده کې ځي راځي یو ښایسته ماحول کې فتنې نه جوړېږي د زنانه زیم د سبق دپاره کله سړی په زنانه باندې د کور په زنانه باندې پوه شي چې صحیح ده لاره خو صفا ده ظاهره کې دا په پرده کې ځي راځي خو د زنانه بدچلنه ده داسې زنانه به بار ته نه پرېږدي ځکه چې دا په غلطه اراده باندې ځي راځي د هغې دا کردار نه پته لګي نور د زنانو دپاره سبق ویل داسې ناروا نه دي که دیني دی او که دنیوي دی خو دواړو کې دا شرط به مخې ته ساتي چې شریعت په حدودو کې دننه وي خصوصا هغه تعلیمونه دنیوي په کار چې زنانې زده کړي لکه د ډاکټرۍ بعض مسایل هغه چې سړي خپله ښځه روانه کړي او سړي ډاکټر پسې ځي زنانه نه چې زنانه دومره تعلیم وکړي چې زنانه ډاکټرانې پیدا شي داسې بعض نورې مسایل دي لکه سکول کې استاذه زنانه په کار ده بعضو علاقو کې لوی لوی جنکې هغو ته سړي سبق وایي دا ناروا دي زنانه به زنانو ته سبق وایي دغه شان دیني سبق کې دا په مدرسو کې استادان چې دي هغه سړي دي اگر که دوی دا وایي چې منځ کې پرده ده منځ کې دیوال دی موږ وایو صحیح ده خو د دې نه غوره دا دی چې د زنانو تعلیم کړی او دوی ورته ډایرکټ سبق ووایي دا غوره نه وه دا دې غوره وه نو په کار ده چې د تعلیم وکړی شي خو د شریعت د حدودو به پکې خیال ساتلی کړي